بسم الله الرحمن الرحیم. په پیل کې د خبرونو سر ټکی. قزاقستان هیواد ته د صنعت وزیر نورالدین عزیزي سفر. ترکیه هیواد ته د سری میاشتې ټولنې د ستر جنرال استازي مولوي عبداللطیف ثابت تګ او د ډونالډ ټرمپ د حکومت څخه د ایلان ماسک استعفا ورکول. د لوی او مهربانه خدای په ثنا او ستاینې سره درنو لیدونکو سلام. د نن ورځ خبرونو ته ښه راغلاست. نن پنجشنبه د 1404 کال د غبرګولي 8مه نیټه ده. زه صادق فروتان یم. د هم بشپړ خبرونه. د صنعت او سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزي د یو پلایو په مشرۍ د آستاني نړیوال فورم کې د ګډون په موخه قزاقستان هیواد ته سفر وکړ. صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي ټاکل شوی ښاغلي عزیزي په دې ناسته کې په افغانستان کې د پانګونې د فرصتونو او د هیواد د اقتصادي پرمختګ په تړاو وینا وکړي. د یاد وزارت په وینا د آستاني په نړیوال فورم کې به د نړیوال اقتصاد، اقلیمي بدلونونو، نړیوال امنیت، د تلپاتې پرمختګ او سیمه ییزو همکاریو اړوند موضوعاتو ارزونه وشي. د افغاني سری میاشتې د سکرتر جنرال مرستیال مولوي عبداللطیف ثابت په مشرۍ یو پلاوي د شیب ټولنیزې روغتیا عامه پوهاوي، بیړنیو بشري مرستو او اقتصادي پیاوړتیا له لارې د زیانمنو او اړمنو وګړو د ملاتړ برنامې د ارزونې په موخه د ترکیې استانبول ښار ته سفر وکړ. افغاني سری میاشت وایي چې یاد سفر د FCDO د برېټانیا د بهرنیو شریکو ګټو او پراختیایي چارو ادارې په بلنه ترسره شوې، څو د یادې برنامې روان وضعیت، لاسته راوړنې او ننګونې او ارزونې او د راتلونکو کلونو لپاره د یو اغیزمن پلان د طرحې پر جوړولو بحث ترسره او په تړاو لازمې پرېکړې وشي. د یادونې وړ ده چې افغاني سره میاشت د شیب برنامې له لارې اړمنو کورنیو ته اړینې مرستې رسوي. بل خبر کې د پنجشیر څخه یوه روسي سوداګر د پنجشیر له والي حافظ محمد آغا حکیم سره په کتنې کې د دې ولایت د زمردو په شپږو کانونو د پانګونې طرحه شریکه کړې ده. روسي سوداګر پنجشیر کې ډاډمند امنیت ستایلی او زیاته کړې ده چې له عصري وسایلو او تجهیزاتو څخه په ګټې اخیستنې به دغه کانونه استخراج کړي. دغه راز دې کتنې کې د پنجشیر والي د یادې طرحې هرکلی کړی او د هر راز همکارۍ ډاډ ورکړی دی. امریکایي میلیارډر او د ټسلا شرکت بنسټ ایښودونکي ایلان ماسک د امریکا حکومت د اصلاحاتو ادارې له ریاست څخه استعفا کړې ده. ماسک پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د دولت د ځانګړي کارکوونکو په توګه د هغه د دندې موده پای ته رسېدلې ده. د سپینې ماڼۍ یو چارواکي ریټرز خبري اژانس ته منلي چې د نوموړي د استعفا پرېکړه د لوړپوړو چارواکو له لوري سوې ده. قدرمنو لیدونکو له ملتیا مننه. تاسو کولی شئ د اوج بېلابېل خپرونې د دې ادارې د سوشل میډیا له طریقه وګورئ. بیا ښه وخت او ښې چارې.